د جګړو له ډګره د معارف او د زده کړو آواز دا د چا کور نه دی بلکې دا د زده کوونکو یو ټولګی دی چې دلته پکې هره ورځ خپلې زده کړې پر مخ وړي. دې ټولګي کې دننه د لمر وړانګې ننوځي او د سر پناه نه لري. شاګردان پر ځمکه ناست دي او دلته خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. په هسکمینې ولسوالۍ کې داسې ورته نور ښوونځي هم شته چې زده کوونکي د سرپناه نشتون او د کتابونو له کمښت سره مخ دي. دلته دا ښوونځي د جګړې له امله زیانمن شوي دي چې اوس یې زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې خپلې زده کړې پکې پر مخ وړي. مهمه ستونزه زموږ د ځای دغه تاسو ګورئ چې زموږ شاګردان په بیابان کې ناست دي، لمر ته ناست دي، ژمی یخني وي، اوړی ګرمي وي. مشکلات زموږ ځای ته حتی فرشونه موږ نه لرو، سترنجي مشکلات لرو، کتابونو کتابچو مشکلات لرو. نو څه مشکلات زموږ شته چې تاسو خپله د نږدې نه ولیدل او ګورئ. زموږ عمده مشکلات او ستونزې دا دي، بعضې کتابونه نشته دی، د مدرسې چې کوم چت دی هغه چت اولتی دی، باد اولزولی دی، دغه یې مشکلات دي. نو کتابونه هم کم دي او دا وضعیت او حالات هم ښه نه دي، نو د دې په وجه باندې امنیت هم جوړ نه دی. دغه مشکلات شته دي زموږ. بلخوا د ننګرهار ولایتي چارواکي بیا د هغو ښوونځیو د جوړېدا خبر ورکوي چې د وروستیو جګړو له امله زیانمن شوي دي. هغو سیمو کې چې هغه جګړه ځپلې دي په هغه سیمو کې موږ یو ځانګړی پلان لرو. هغه ښوونځي چې هغه د جګړو له امله زیانمنې شوي وي د هغو جوړولو دپاره کار روان دی. د هغه تر څنګ کلینیکونه او نور هغه عمل منفعه تاسیسات چې هغه د جګړې له امله وران شوي دي هغه به انشاءالله زر جوړېږي. د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې د جګړو له کبله د 15 ښوونځیو ودانۍ ویجاړې شوي او 12 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي چې له امله یې نږدې 3000 زده کوونکي د زده کړو له نعمته بې برخې شوي دي.